مشل د خپل تیر فساد پټولو لپاره نوې دسیسې جوړوي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. کله چې عاطف مشل د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن و، نو په کرکټ بورډ کې د پراخ فساد زمینه مساعده کړې وه، چې نه یوازې عاطف مشل پکې خپل جیبونه ډک کړل، بلکې شفیق ستانکزي، شیر اغا همکار او نورو کسانو هم د کرکټ بورډ نه خپل شخصي شرکت جوړ کړی و او څه چې غوښتل هغه یې کول. هغه مهال موږ په خبریال ډاټ کام کې په دې اړه څو لیکنې خپرې کړې وې چې دوی له کرکټ بورډ څخه شخصي او سیاسي اداره جوړه کړې ده، چې هر چیرته پکې خپل خپلوان، ملګري، دوستان او سیاسي یاران روان کړي وو او ټول مصارف یې د کرکټ بورډ له بودیجې ورکول کیږي. خو خیر، عاطف مشل له کرکټ بورډ څخه لرې شو او څو میاشتې وروسته ورپسې شفیق ستانکزی هم له کرکټ بورډ څخه لاړ. خبره خو دا وه چې باید دا کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي وای او ورسره د فساد حساب شوی وای. د عاطف مشل د ولسمشر غني په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کړ او شفیق ستانکزی اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې په مزو کې ګرځي. دا هم واورئ، ولسمشره په عاطف مشل د سفارت او کرکټ دواړه تباه کړل. عاطف مشل ته د ولسمشر غني ډیره مهمه دنده وسپارله په داسې نازکو حالاتو کې چې عاطف مشل به پاکستان کې افغان سفیر وټاکل شو، نو هغه له ځان سره له کابله د هلکانو ډله بوتلله. هلته یې ټول خپل هلکان ځای کړل او له هغه وروسته یې له هماغه ځایه په کرکټ بورډ کې لاسوهنې پیل کړې. خبره تر دې ځایه راورسېده چې اخر یې هم ځان د کرکټ بورډ غړی وټاکه او اوس یې د پاکستان سفارت خپلو هلکانو ته پرېښی او پخپله په کابل کې ناست دی. د کرکټ بورډ په اړه دسیسې جوړوي، هغه سره همدا ویره ده چې که له دې هر څه ځان غافله کړ نو به یې فساد ولس ته ښکاره شي. همداراز هغه په کرکټ بورډ کې خپله ډله جوړه کړې وه او د یې لپاره یې هم نه غوښتل چې د هغه ډله خرابه شي. اوس په دې هڅه کې دی چې د کرکټ بورډ په مهمو ځایونو کې خپل کسان مقرر کړي او همداراز د ملي لوبډلې ټاکل هم د ده په خوښه وشي. کرکټ بورډ 8 غړي لري، خو تر ټولو زیات فعال پکې عاطف مشل دی. ویل کېږي چې هغه اوس په کرکټ بورډ کې هغه کسان غواړي چې د ده خوښه نه دی او اخطارونه ورته ورکوي چې څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي. دا په داسې حال کې کېږي چې دا کار کوي د ولسمشر غني سلاکار ضیاءالحق قمرخیل هم ورسره وي. دا هم واورئ، مشل صاحب میشن دې پوره شو. ضیاءالحق قمرخیل هم باید یاد ولري چې که د مشل سره په ګډه د افغانستان کرکټ همداسې له تباهۍ سره روان وساته نو مشل خو به هیڅکله هم ولس ونه بخي. ضیاءالحق قمرخیل به هم داسې ولس ته د بخښلو وړ نه وي، ځکه دا هر څه د هغه د سترګو وړاندې کېږي او هغه ورته غلی ناست دی. موږ ډېر مخکې هم دا خبره څو ځل تکرار کړې وه چې عاطف مشل باید وپوښتل شي، ځکه هغه چې کله د کرکټ بورډ چیرمن و هم له پاکستان سره یې ډېرې نږدې اړیکې درلودې. اوس چې په پاکستان کې افغان سفیر دی نو ټوله میاشت په کابل کې تېروي. څو خو شته چې ارګ پرې سترګې پټې کړي او دی سړی ته یې ځان خلاص مټ اجازه ورکړې ده. دا هم واورئ، د عاطف مشل یوه بله بربنډه غلا ولسمشره، ولس څه په ګران او مبارزو دا سړی له کرکټ بورډ لرې کړ او کرکټ بورډ یې له ده څخه وژغوره. اوس ستا بیرته دا سړی راوست او کرکټ بورډ کې دې دسیسو ته ور پرېښوده. که دې دا سړی له سفارت او کرکټ بورډ لرې نه کړ نو ولس ته به یې ځواب پخپله ورکوي. د یادونې وړ ده دا هم ده چې له عاطف مشل سره په دې دسیسو کې د کرکټ بورډ ځینې غړي، ځینې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي او ځینې هغه کسان چې اوس په کرکټ بورډ کې نشته دي له مشل سره دا دسیسې جوړوي. په کار خو دا وه چې شفیق ستانکزی او شیر اغا همکار په وخت څارنوالۍ ته معرفي شوي وای، خو اوس ټول خلاصې تڼۍ ګرځي. ملګرو، دا د خبریال ډاټ کام راپور چې موږ تاسو ته وړاندې کړ. آیا خبریال ډاټ کام رښتیا هم وایي او یا چې افراط یې کړی دی؟ ملګرو، که چیرې غواړئ چې له کرکټ تازه او پیښو څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي.